مطیع الله ویسا د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د هیواد 22 ولایتونو او 140 ولسوالۍ کې ښوونځي ته د نجونو د بیرته تګ په اړه له کمپاین او سلا مشورو وروسته د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې د کوچنیانو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو لپاره داسې یو ګرځنده عصري ښوونځی او کتابتون جوړ کړي چې د زده کړې ټولې اسانتیاوې لري او په کلیوالي سیمو کې به د رضاکاره ښوونکو په مټ ماشومانو ته زده کړې ورکوي. ویسا وایي زده کړې د نجونو اساسي حق دی او د هیواد ټول اوسیدونکي د نجونو د دغه حق غوښتونکي دي. 22 ولایتونو 150 ولسوالۍ ته مې سفرونه کړي، د زرهاوو قومي مشرانو، دیني عالمانو، محلي خلکو، ځوانانو سره کړي. هغوی ته مې فقط هدف دا و چې راځئ په ګډه سره همدا غږ راپورته کړو چې ژر تر ژره د شپږم څخه تر 12 ټولګۍ پورې نجونو ته د افغانستان په ټولو برخو کې د زده کړې اجازه ورکول شي. دا د انساني حق دی. که تاسو ټولنیز رسنۍ وګورئ، دیني عالمانو ډېرې فتواوې ورکړلې، ډېرې غونډې وشوې، په ډېرو سیمو کې همدا غږ راپورته شوی. دا هم زموږ د کار نتیجه وه. موږ خلکو ته یو مثبت فکر ورکړئ، یو خلکو ته مې انرژي ورکړه، خلکو ته مې یو روحیه ورکړه چې راځئ د خپل حقونو لپاره خپل غږ پورته کړو. او زه امید لرم، زه هیله لرم چې په دغه هفته 2 هفتو کې به د شپږم څخه تر 12 ټولګۍ پورې د نجونو ښوونځي د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي. د قلم لا ټولنې مشر وایي هیلهمند دی چې د نجونو لپاره ښوونځي بیا پیل سي. پر همدې مهال د کندهار ښځینه یو شمېر زده کوونکي چې دا مهال له زده کړو بې برخې دي له اسلامي امارت څخه د ښځینه ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کوي. د ښځینه مکاتب چې دي، ښځینه استادان دي، ذکر ناس او ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یې استادان سره جلا دي، هم یې وختونه سره جلا دي. نو ولې باید دا مکتبونه تړلي اوسي؟ ځکه تر ډېره حده پورې یعنې په کومو ولایتونو کې چې فعال دي دوی خو ډېره ښه خبره ده، خو کومو ولایتونو کې چې نه دي فعال لکه کندهار او داسې ځینې نور ولایتونه، په دوی کې هم زموږ هیله او غوښتنه د اسلامي امارت څخه دا ده چې تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې یو څه توجه وکړي. غوښتنه مې دا ده چې د اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ صنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ صنفونه شروع سي. دا خو د وخت ضایع کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي. د زده کوونکو والدین بیا د ښارونو ترڅنګ په اطرافي سیمو کې هم د نجونو د زده کړو او ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. وړاندو کاڼۍ چې د نر دم الهي د ښځې زنانې دم الهي موږ په عزت کې د خپل حال واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د نجونو پر زده کړو محدودیتونه ولګول شول چې د مسؤلینو په خبره د زده کړو د یو جامع طرحې له جوړېدو وروسته به نجونې بېرته ښوونځي ته ولاړې سي.